سلامونه دوستانو، امید لرم چې ټول به راته روغ او جوړ. هندوستان او افغانستان ترمنځ لومړۍ شل لوبه ترسره شوله چې هندوستان لوبډلې په لومړۍ شل لوبه کې افغانستان ته په 6 وکټو ستره ماتې ورکړه. د افغانستان لوبډلې په ګټه محمد نبي عیسی خیل، عظمت الله عمرزي ډېره خوندوره په زړه پورې ملګرتیا وکړه. د افغانستان منډې د 100 څخه لوړې کړله. د دوی تر سوزه کېدو وړاندې نجیب الله زدران، کریم جنت هم ډېره خوندوره په زړه پورې ملګرتیا وکړله چې په شل لوبه کې هندوستان لوبډلې ته 158 منډې هدف کېښوی. د افغانستان له لوري محمد نبي عیسی خیل 42 منډې جوړ کړلې، عظمت الله عمرزي 29 منډې جوړ کړلې، رحمان الله ګربز 23 منډې جوړ کړلې، ابراهیم زدران 25 منډې جوړ کړلې، نجیب الله زدران 19 منډې جوړ کړلې. د 159 منډو هدف په تعقیب کې هندوستان لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپونه وکړله. د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره د افغانستان یا د هدف ترلاسه کې افغانستان لوبډلې ته په 6 وکټو ستره ماتې ورکړه. تاسو وګورئ چې مجيب رحمان به د هندوستان پر وړاندې ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله چې 2 لوبغاړي وسوځول. داسې عظمت الله عمرزي بیا 1 لوبغاړی وسوځوی. که سپینرانو ته چانس ورکول شوی وای، دا پیچ د سپینرانو دپاره جوړ و، یا نور احمد لکړمل یا قیس احمد ته چانس ورکړی وای، نو ډېره ښه پیله به درلودلی. که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما مو چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مو فیسبوک پیج هم درسره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.